سلامونه نیکه احترامات ملګرو خلک به څه وایي. زما د خوښې موضوع ده چې اپیسوډ نمبر 2 مې تاسو سره شریکوم. کتونکو نن سبا که موږ تاسو وګورو نو نن سبا پښتنو سپیشلی زمونږ پښتنو که هغه تعلیم یافته دي که هغه غیر تعلیم یافته دي که هغه ایجوکیټډ او ان ایجوکیټډ دي، هغه که هر طبقې سره تعلق ساتي خو پښتانه سپیشل کتونکو موږ څه کوو، موږ د انګلیش یعنی انګلیش چې کوم د انګریزي الفاظ وي نو هغه موږ په پښتو کې ادا کوو. لکه مثال په طور باندې موږ هلو دا د انګلیش ټکی دی، نو موږ نن سبا هلو چې کوم دی ټیک ده، هغه خبره د منطق په لیول سره هغه خبره ټیک ده چې یو څیز غلط وي خو چې مشهور شي نو بیا ټیک دی، نه هغه موږ نه دغه کوو. خو به هر حال مختلف محفلز راځي، مختلف چې کومه دی هغه مجلسونه راځي چې په هغه کې موږ ناسته کوو دغسې، نو پکار ده چې موږ د انګلیش الفاظ د هغو نه چې کوم دی موږ ډډه وکړو، یا که د اردو الفاظ وي مختلف داسې الفاظ وي د اردو لکه اتوار دی نو موږ ورته ادبار وایو، ټیک ده هغه پښتو کې څه نه څه بیا ټیک راځي. خو بعضې الفاظ داسې د انګریزي وي لکه هلو دا اوس د انګریزي دی، یا که د یو ځای لکه سی ویو دی نو سی ویو ته زموږ پښتانه سپیشل هغه ورته سی و وایي، دا مشهور شوي دي یعنې په دغه باندې داسې بلا شی ټکي دي چې په هغه باندې موږ چې کوم دی دغه یا نوټل گاړی نوټل دی، دا نیوټرل دی اصل کې دا ټکی نیوټرل دی. نو لکه دې مطلب دا نه دی نن سبا موږ پښتانه څه کوو، موږ وایو خلک به څه وایي. که زه دا ټکی یعنې د انګریزي یو ټکی دی هغه که زه ووایم چې یار دا انګریزي یو ټکی ما وویل لکه هلو، ما ته چا ټلیفون وکړو ما ورته هلو ووایو نو زه هم دا خلک به څه وایي. نو که خلک هر څه وایي زه ټیک وایم، زه دا خبره ټیک کوم چې هلو دی، ولې د انګلیش لفظ دی هلو نه دی، ځکه هلو څه معنی نه لري، څه مطلب هلو، ځکه چې نه خو د پښتو ټکی شو نه د انګریزي شو نه د څه، نو د ځان هغه نو یا خو په پښتو کې پکار ده چې موږ هغه الفاظ ادا کوو، هغه الفاظ چې کوم وي کوم د انګریزي لفظ وي هغه موږ پښتو کې باید ادا کړو. که چېرته دغه لفظونه موږ پښتو کې نشو ادا کولی نو پکار ده چې موږ یې صحیح بیا په انګریزي کې ادا کوو، لکه د هیلو په ځای موږ هلو ونه وایو، دغسې د ریوس یعنی ریورس په ځای موږ ریوس ونه وایو چې ریوس یې کا، یا داسې نور بلا شی ټکي دي چې تاسو سره په ډسکرپشن کې بیا ورچوم چې دغسې ټکي زموږ پښتانه نن سبا موږ ټوټل دا نه چې هغه که ایجوکیټډ دی او که ان ایجوکیټډ دی موږ دغه الفاظ ادا کوو، موږ دغه الفاظ او وجه څه ده موږ داسې وایو چې دا مشهور شوي دی، او که بعض یو نیم کس وي هغه هلو ته هلو ووایي نو خلک وایي دا مشروط دی دا دی هغه دی، نه دغه سراسر دغه ټکي غلط دي. نو پکار ده چې موږ دغه نه ډډه وکړو، موږ یعنی پکار ده یا پښتو صحیح پښتو یعنی زموږ پښتانه یو پکار ده چې موږ پښتو کې خبرې کوو، هغه انګریزي الفاظ استعمالو نو بیا پکار ده چې موږ انګریزي یعنی استعمال کوو، ګډه وډه یې نه کوو. نو دغه ویډیو تاسو سره مې شریک له چې د اپیسوډ نمبر 2 مو د څه یعنی 2 نمبر اپیسوډ د خلک به څه وایي، د دغه چې زما د خوښې موضوع ده یعنې خلک به څه وایي. تاسو سره مې دغه ویډیو هم شریک کړه، نو پکار ده چې موږ د دې نه که څوک یې تاسو ګورئ نو پکار ده چې که تاسو کې دغه عادت وي نو پکار ده چې دغه عادت موږ د ځان نه وباسو، موږ یې لرې کړو، موږ د انګریزي الفاظ په انګریزي کې ادا کوو او د پښتو الفاظ په پښتو کې ادا کوو، دا نه چې د پښتو نه انګریزي جوړه کړې ده او د انګریزي نه پښتو، د اردو نه پښتو، داسې نه، پکار ده چې موږ خپل زبان په خپل دغه باندې ادا کوو، نو دا به زموږ لپاره ډېره ښه وي. نو کور مو ودان، الله مو ښاد ساته، مهرباني.